خلاص بیا زه زغ کوم. سمه ده. نو خوږیاڼی صاحب تاسې مهرباني وکړئ د شرافت صاحب ځای ته یوه خور راپورته کوي. فکر کوم حریر صدیقي شرافت صاحب فکر کوم پاتې اوس نه پوهېږم پوښتنه چې پاتې شرافت صاحب به وروسته بیا راواخلو، هغه به بیا د لایف ارزونه به هم بیا له ده څخه واورو، د دې ټول مجلس ارزونه به هم له شرافت صاحب څخه بیا واورو. اوس مهرباني خوږیاڼی صاحب تاسې زما ځینې پوښتنې خو حل شوې، خو زه به د جنرال صاحب ته سلامونه. جنرال صاحب خدای دې وکړي چې ښه وي او ډېره مننه چې ځوانانو ته دې وخت ورکړو. یوه پوښتنه زما دا ده جنرال صاحب محترم چې د دوحې پرېکړه یا د قرارداد د ټرمپ په لومړۍ دوره کې شوی و او ټرمپ اوس بیا ولسمشر شو. آیا د دوحې دغه قرارداد به همدغسې پاتې کېږي او که نه ټرمپ چې څه امضا کړي وو په لومړي دوره کې هغه معاهدې به تطبیقېږي؟ ځکه دا پوښتنه کومه چې تاسو د ټرمپ د نوي هغه نوماندان چې څه د وړاندې کړي د تاسو سره ډېر نږدې اړیکې لري او ورسره تماس لرئ، نو آیا دغه څنګه چې روان دی دا جریان دغسې به وي او که څه چې په قرارداد کې وو البته هغه به تطبیقېږي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې لکه تا پکې تشریح مو ورکړله په هغې پوښتنه کې، خو بیا هم که وخت یې لرلو طالبان القاعده تحریک طالبان او دا خلک ټول یو خلک دي، د دوی سپورټر یو دی او که نه دوی فرق کوي؟ مننه. مننه، ډېره مننه خوږیاڼی صاحب. تاسې نو ځواب لاړ شم بس خیر اوسې څوک مخکته نه کوي. ډېره مننه خوږیاڼی صاحب. کور مو ودان. اسکې تاسې م اوس پوښتنه کوئ که وروسته د جنرال صاحب له ځواب څخه؟ تقدیري صاحب تاسې یو لطف وکوئ لاندې دغه خویندې راپورته کړئ چې بیا ورسره مزالفه مخکې لاړه شي. راپورته کېږي په بخښنې سره زه به هم ښکته سم که څوک راپورته کېږي مشکل نشته. سمه ده. که دغه کوم ملګري ښکته کېږي دا نورو کسانو ته چې ځای پیدا شي، دغه خویندو ته خویندې ډېرې اړینې دي. فکر کوم د حیا خور په نوم هم یوه خور ده، هغه هم پوښتنه لري، پوښتنه یې له ما سره شریکه کړه، هغه هم که ممکن و هغه هم بیا در سره راپورته کړئ. د اسکې خان ته به هم نوبت ورکړو. جنرال صاحب بخښه دي که د ده نوټ هم ونیول سي بیا به دی هم ښکته سي، پر ځای بیا یو بل زموږ ستاسې ملګری راشي. د خوږیاڼي صاحب پوښتنې خو ما هم را سره نوټ کړي، جنرال صاحب هم د اسکې خان به هم واورو، بیا به دا هم ورسره ښکته کړو. مهرباني اسکې خان. اول خو سلامونه ټولو ته، خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسېږئ. زما اوله پوښتنه د جنرال صاحب څخه دا ده چې تاسو د جبهې یا د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان سره اړیکې باید څه ډول وي؟ او دوهمه د افغانستان لپاره ستاسو بهرنی سیاست نهایي هدف مو څه دی؟ دریم ستاسو د ځوانانو لپاره د سیاسي مشترکات هڅولو لپاره څه ډول ګامونه اخیستل مهم بولي؟ او دریم څلورم تاسو څنګه د ځوانانو باور ساتل ژوندي ساتلی شي چې په داسې حال کې چې د هغوی د جګړې او بحران له هغو سره مخ دي؟ دا دریم سوال دی، یو وارې بیا تکرار کوو بخښه. دریم سوال تاسو څنګه د ځوانانو باور او هیلې ژوندي ساتلی شي چې په داسې حال کې چې هغوی له جګړې او بحران له هغو سره مخ دي؟ جنرال صاحب له تاسو به هم هیله دا وي چې ځوابونه لږ لنډ ورکړئ، ځکه زموږ او ستاسې هغه ټاکلی وخت چې تفاهم مو سره پرې کړی دی هغه هم کم راپاتې دی چې د ټولو ملګرو پوښتنې ځواب شي. مهرباني جنرال صاحب. قرارداد د دوحې قرارداد د ټرمپ د ټیم سره چې موږ خبرې کړې دي لغوه دی او ټرمپ خپل په آخري ورځو کې د ریاست جمهوریت په دوره کې دا قرارداد لغوه کوي او دا خبره رښتیا ده په دې خاطر چې د امریکایانو آمادګي بیرته عملیاتو ته شروع سوله، خو هغه داسې و چې بره نو ټرمپ لاړې د بل بایډن پسې رالی، نو بایډن خو غلط کار بې غیرتي وکړله، د ترتیب یې داسې سره خراب کړي. ټرمپ بالکل د دوحې په نامه کوم قرارداد ته رسمیت نه ورکوي، د ده ټیم یې نه ورکوي او هغه رسمیت نقص دی، هغه رسمیت قرارداد نقص دی، د دوحې قرارداد وجود نه لري او ضرورت د دې دی چې یو نوې برنامه د افغانستان په مورد کې جوړه سي. او په دې بخش کې موږ ډېر کار کړی دی، د جمهوري خوا په حزب کې موږ ډېر دننه تللي یو کار مو کړی دی چې دغه ترتیب دوی سره په نظر کې ونیسي، د افغانانو سره باید موضوع مخته بوځي. د القاعده او د طالبانو د تحریک طالبانو پاکستان حمایت کوونکې فرق سره لري. القاعده فعلا خپل ډېر مالی کومک د ایران څخه لاسته راوړي، طالبان مالی کومک د قطر څخه، د اماراتو څخه
او تر یو حده پورې هندیان کومک سره کوي د هغه څخه لاسته راوړي او ټي ټي پي ته لږ کومک طالبان کوي او یو څه کومک نور خپل د پاکستان. دلته جنرال صاحب په بخښنې سره یو څه پکې اضافه کوم. داسې مو هم اورېدلی دي چې ټي ټي پي جمع القاعده د افغانستان له قانونو څخه هم تغذیه کیږي. دا خبره تاسو تر کومه پورې منئ؟ القاعده د افغانستان په معدنونو کې شریک دی، خصوصا د بدخشان او د تخار د طلاو په معدنونو کې دې ته حق ورکول شوی دی چې 1% د امکانات څخه چې راځي د خمس په نامه باندې د القاعده واخلي. بعضې معدنونه علیحده ورته ټاکلي دي او القاعده بالکل د ټي ټي پي سره مالي کومک کوي، دغه د موټر بم په جوړولو کې، په تعلیماتو کې، د بعضې سلاو رانیولو کې القاعده د ټي ټي پي سره بالکل کومک سره کوي. زموږ د بل انډیوال پوښتنه دی نو ظالم ځان ته د هغه وروستۍ پوښتنه داسې وه چې ځوانان څه ډول کولی شي چې تاسو ځوانانو ته دا باور ورکړئ چې د جګړې میدان یا د محاربې میدان ته یوسئ، یا ځوانان که ووایو ډېر ناهیلي شوي هم دي همدغه سرتیري، ځکه دا یو روڼ حقیقت دی له سرتیرو سره ناځواني شوې ده. سرتیرو درد ولید که مرمۍ پر وجود ونه خوړې بلکې یو درد یې زړه ته ورسید. آیا بیا دا ممکنه ده چې ځوانان یا دغه سرتیري د باور وکوي او د محاربې میدان ته د لاړ شي؟ بالکل. د خارجي سیاست په باره کې دغه وکړله. خارجي سیاستونه معمولا د مملکت د دننه د منافعو د ساتلو دپاره جوړېږي. خارجي سیاست یوازې ستا د داخلي سیاست نمایندګي بیرون کوي. په هر مملکت کې چې زموږ منافع دغه مملکت سره موږ مجبور یو چې باید کار وکړو. په هر مملکت کې چې موږ ته تهدید یې دغه مملکت پر ضد باندې موږ مجبور یو چې کار وکړو. دغه خارجي سیاست دی. د ایران سره د طالبانو د راتګ وروسته موږ کوشش وکړو چې یو دوستانه روابط سره ایجاد کړو او ورته ومویل چې تاسو طالبان مه سپورټوئ، د افغانانو د ازادۍ څخه حمایت وکړي او دغه نظامیان چې وریدي دغه ته تکلیف شی مه سره جوړوئ. مګر ایرانیانو په ډېره بېرحمۍ او په ډېر ظلم او جبر اکراه سره د افغانستان د مهاجرینو حتی کورونه یې وسوځل، افغانان یې توهین کړه، تحقیر یې کړله، نظامیان یې د طالبانو په لاس ورکړله او د طالبانو دپاره یې سره غالۍ هوار کړله. نو بنان بیا زموږ ترتیب د دې سره ډېر فرق وکړي. نو فعلا موږ د ایران سره هیڅ نوع روابط نه لرو، بلکې خصومت کیو او هر ځای چې زموږ وس ورسیږي د ایران د رژیم پر ضد باندې دلته موږ په امریکا کې اقدامات کوو او د مثلا تعزیراتو د دې شانو ډېر حمایه کوو ځای کې چې زموږ خبره رسیږي. د پاکستان په موضوع کې پاکستانیانو لکه څنګه چې دی ویل چې د طالبان سره زموږ روابط خراب دي، دا خبره درواغ ده. دی خپل نیابتي ګروپ ګڼي او د افغانستان د ځپلو دپاره د دې دپاره چې په افغانستان کې لاسرسی ولري، د افغانستان اقتصاد، د افغانستان ظرفیتونه دغسې د پاکستان تر لاس لاندې او تر پښو لاندې په ډېره کم یې ساتلی دی. فعلا افغانستان د پاکستان سره د خصومت په حالت کې دی. دا معنا نه لري چې موږ طالبان ومنو. دغه افغانستان د ضعف سبب په دغه جنگ کې طالبان ګرځېدلی دي. نو بنان موږ طالبان د پاکستان لاس ګڼو او د پاکستان ملیشا یې ګڼو، د پاکستان د خوښې او د خارجي سیاست یو نیابتي ګروپ ګڼو. نو بنان پاکستان او طالبان دواړه سره موږ د خصومت په حالت کې تر څو چې کوم توافق پیدا نسی دا دغسې د خصومت په حالت کې سره پاتې کیږي. ګورئ ځوانان ته زه دا وایم او سرتیرو ته دا وایم چې په افغانستان کې دغسې حالتونه ډېر راغلي دي. د انګریزانو په د اشغال په وخت کې دغسې حالات راغلی، د ایرانیانو د اشغال په وخت کې د انګریزانو د اشغال تر مخه د امیر دوست محمد خان په وخت کې هرات اشغال سو، دغه فرعین تر کندهار پورې دغه اشغال ادامه ورکړه، برته افغانان راولاړ سوله، خپل وطن آزاد کړي، سخت حالات و بیا انګریزان راغله افغانستان اشغال کې، افغانان ودرېدل،
او په ډیر کم څه باندې د خلک مات کړل ویستله روسان رااله دغسې مات شوله او زه تاسو ته اطمینان در کوم چې طالبان ماتیږي او داسې به ماتیږي داسې به ورکیږي چې تاسو به بیا ګرد هم ونه وینئ موږ باید همت وکړو موږ باید صبر ولرو او موږ باید الله تعالی ته اتکا وکړو دغه شکست چې موږ خوړلی دی د دې څخه باید زده کړه وکړو دا شکست الله تعالی موږ ته په دې خاطر راکړي چې موږ شکسته نفسه سو او هغه د خدای نعمتونه چې زموږ سره شته پر هغه باندې شکر وباسو او بیا فساد ته مفسد ته او بدو خلکو ته خپل په صفوفو کې اجازه ورنکړو زه د افغانستان په ځوانانو کې ډېر ظرفیت وینم زه په اطمینان درته وایم چې دغه ځوان نسل هم کولی شي چې افغانستان آزاد کړي او هم آباد کړي زه دا په دا سترګو باندې وینم چې په افغانستان کې دغونه امکانات شته چې دغونه پیسې پیدا کړو چې هر څوک ډوډۍ ولري کور ولري وظیفه ولري خپل د خوښې وظیفه ولري پوهنتونونو ته ولاړ شي بیرون سفرو ته ولاړ شي او زما ارمان دغه دی او د دې دپاره ټولو ته ضرورت د دې شته چې مبارزه وکړي همت وکړئ امید ولرئ خدای تعالی مهربانه دی او موږ مشترکاً کولی شو چې دا وضعیت خپل په نفع باندې تبدیل کړو مننه ډیره مننه جناب جنرال صاحب خدای دې وکړي چې دغه ځوانانو ستاسو دغه ځواب اورېدلی وي اوس به راشو اغلې مزالفه کاکړ ته اغلې کاکړ سلام تاسو خیر راغلی تاسو مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مو هم له جنرال صاحب څخه مطرح کړئ له هغه وروسته بیا تر هغې چې تر څو پورې د خویندو برخه مخکې وړل کیږي تر هغه